یو ډېر خوږ شاعر د مزاح ظفر خان ظفر صاحب ته بلنه ورکومه چې هغه راشي او خپله جایزه ترلاسه کړي. نو ظفر صاحب اورو او بیا به راځو زموږ آخري شیبې نږدې دي. دا زړه مې غواړي چې له تا سره واده وکړمه، دا زړه مې غواړي چې له تا سره واده وکړمه، خو زما ښځه خفه کېږي نو زه څه وکړمه. دا زړه مې غواړي چې له تا سره واده وکړمه، خو زما ښځه خفه کېږي نو زه څه وکړمه. او هغه یوې هم راته ځان نه سم میړه جوړ کړی، نو څه کې یو میړه د پاسه بل میړه وکړمه. دا هایکو چې دي نو چې پاتم کې اته ځله فیل شوم نو مور مې ویلې نور سکول مه وایه هسې نه دماغ دې کار پرې نه دي. ملنګ ویل خیر راکړه روپۍ مې ورکړه نو هغه ویل زه به درله لس درکړمه، خو لږه دا خوله داسې کوپی کوپی که. شاعر چې کله په جذبه کې راشي نو خپل جانان ته ټول جهان لوګې کي، ته به وایې دا جوړېده د پلار دی. ناوخته رالمه نو ښځې مې ویل خالي زانګوله جوټې مه ورکوه، ماشوم خو خوار شي دا دی ما سره دی. یوسف په منډه شیربانو له رالو ویلې تاله مې اوسۍ وویشته، نو هغې ویل غر شي زموږ خره دی مړه که. ټوله شو شا ګورې په سر جوړوي، د چا چې سر باندې ویښته نه وي نو دا ته به ویې جوړ بې پاڼو توت دی. خلکو خاندل ما ویل جوړ پاپولر شوم، خو چا راته روشانې په غوږ کې وویل تا پورې شاته چالاکی تړلې. جج ملزم ته ویل ته نه شرمېږې چې په شپږم ځل عدالت ته راغې، نو هغه ویل ته چې روزانه راخلاصي. د مړ سړي نه چا ګس لاس پرې کو، ما ورته ویل دا څه دپاره ویل چې عملنامه ورته پخې میلو شي. ظفر صاحب ډېره زیاته مننه کوو، همدغه ځای پورې پوره او د لاسونو ډېره پړقاو کوي ظفر صاحب دپاره.